बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। د ادب او تصوف د ستر عالم او دانشور نوموړي محقق او شاعر پروفیسر ډاکټر پرویز مهجور تعزیتی ریفرنس تابعامو په ادب کور خیشکی پایان کې کړې ده. دسترگو پسرخو کے رانو رکشو دسترگو پسرخو کے رانو رکشو میں خوار زڑو میں کدو کے رانو رکشو میں خوار زڑو میں کدو کے رانو رکشو دسترگو پسرخو کے رانو رکشو دسترگو پسرخو کے رانو رکشو پوستا پتاما یو ارمان چی ټولش پوستا پتاما ستاد مخ په مرخدو کې رانو رکشو ستاد مخ په مرخدو کې رانو رکشو میں خوار زړو میں کدو کې رانو رکشو میں خوار زړو میں کدو کے رانو رکشو دسترگو پسرخو کے رانو رکشو دسترگو پسرخو کے رانو رکشو یو غمې د زړه مې تاله راوړی یو غمې د زړه مې تاله راوړی دلته پرېوتو ستا خپو کې رانو ورک شو دلته پرېوتو ستا خپو کې رانو ورک شو میں خوار زړو میں کدو کې رانو ورک شو میں خوار زړو میں کدو کے رانو رکشو دسترگو پسرخو کے رانو رکشو دسترگو پسرخو کے رانو رکشو رکشو
کې را نورک شو مې خوار زړو مې کدو کې را نورک شو ستا د سترګو په سرخو کې را نورک شو ستا د سترګو په سرخو کې را نورک شو بیا می چرتا هم نه لیدو مهجورا بیا می چرتا هم نه لیدو مهجورا یو اشناو په پښتو کې را نورک شو یو اشناو په پښتو کې را نورک شو مې خوار زړو مې کدو کې را نورک شو مې خوار زړو مې کدو کې را نورک شو ستا د سترګو په سرخو کې را نورک شو ستا د سترګو په سرخو کې را نورک شو مې خوار زړو مې کدو کې را نورک شو مې خوار زړو مې کدو کې را نورک شو ستا د سترګو په سرخو کې را نورک شو الله پاکه موږ ټول تاسو په جګه باندې یو لاسونه ولې الله زموږ مشر هغه په قبر کې پروت دی الله تعالی جوازیواله کور دی الله دې قبر منور کا الله دې ژوند خوشاله کا الله دې جهان کا میوه ورکا الله څنګه دې هغه وارثان دې موږ ټول یا الله دې جمیعا او دای په کوم باندې دي څومره مشران او قاسمي دي زلمی دي مشران دي زنانه دي دای په منور کا والله په جسم باندې امر راولا موږ رونه کا الله موږ صاحب بندگان د بادشاہان بادشاہان ټول غلامان رسولنا معافي الله زموږ پریشانې دي الله زموږ تکلیفونه دي الله زموږ په جبه باندې وایي چې په درونو کې د زموږ حال نه خبرداري ته مجيب المضطر پریشانان په حال باندې خبرداري الله زموږ پریشانې ته کا الله په دې ملک امن راولا الله په دې کې خوشاله راولا په دې کې سوکاله راولا الله زموږ زړونه د خپل پاک کتاب او پاک علم رڼا باندې منور کا اخر خاتمه په ایمان سره کا وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى آله وصحبه اجمعین.